د پاکستان او هندوستان وروسته افغان کرکټ بورډ د ایشینز ګیم یا آسیایي سیالیو لپاره د بهترین لوبډله په ډاګه کړې ده. پاکستان هم د خپل کرکټ هغه مخکښه څېرې چې تر ډېره دوی لپاره لوبېدلې دي په سکواډ او لوبډله کې چانس ورکړی. هندوستان هم ورته لوبډله جوړه کړله چې یو بهترینه سکواډ د هندوستان هم ورسره په څنګ کې په لار اچولی دی. دغه سیالۍ د 24 د اکتوبر په د روان کال د جاپان هیواد په کوربتوب باندې ترسره کیږي چې افغانستان پکې بیا په ا ګروپ کې د نیپال او همداشان د جاپان لوبډلې سره لوبېدنه ترسره کوي او په بي ګروپ کې به بیا مالیزیا، هانګ کانګ او عمان هغه لوبډلې دي چې د یو بل پر وړاندې به لوبېږي. کوارټر فاینل کې الریډي پاکستان ورسره په څنګ کې هندوستان، سریلانکا او بنگلادیش هغه لوبډلې چې دوی مخکې له مخکې کوارټر فاینل پړاو ته کوالیفای کړی ده. افغانستان چانس هم لري چې دغه برخه کې مخکې تګ وکړي او مخکې لاړ شي. خو دلته د افغانستان د کرکټ بورډ د سلیکشن یا انتخابي غوراوي کمیټې لخوا چې کومه لوبډله په ډاګه شوې ده یا ټاکل شوې ده چې لوبډل مشري د هغې درویش رسولي ترسره کوي، همداشان ورسره په څنګ کې بیا محمد اسحاق وکټ کیپر، حسن اساخیل، ټاپ آرډر بیټر محمد اکرم، عمران میر، خالد تڼیوال، ورسره په څنګ کې فیصل شنوزاده چې لومړي ځل لپاره د افغانستان د 19 کلونو د نړیوال جام وروسته په دغسې یو ستر ایونټ کې به د افغانستان نمایندګي کوي او د لومړي ځل لپاره به د افغانستان د ملي یا ا لوبډلې لباس وطن کوي چې دا د فیصل لپاره یو بهترینه خبره ده او د دوی هغه لاسته راوړنې چې د نړیوال جام څخه وروسته دی په شپږیزه کې ولوبېده او څه ډول چې د لوبېدنه ترسره کړله، اوس مهال په کې پی ایل یا کابل پریمیر لیګ کې هم لګیا دی لوبېدنه ترسره کوي. یعنې دا د دغه خواري او زحمت دي چې بالاخره د افغانستان د افغان ابدالیانو سکواډ ته د راځي او برخه یې ګرځي. کلونه پس د سختو ورځو یا هر همیش چې د سره ما خبرې کړې دي او د په خوله باندې دا خبره وه چې ما د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د مسؤلینو ته دا ویلي دي چې په ما کې کوم مشکل یعنې زما د توپوهنې هغه پام نه نو تاسې ما مه انتخابوئ. زه نه غواړم چې د یو بل حقدار لوبغاړي حق وخورم او د هغه پر ځای باندې زه ټیم کې ولوبېږم او په ټیم باندې زه بوج اوسم. دا د هغه د خولې خبرې دي، بل څوک نه. نجیب زدران د نیکه مرغه چې تقریبا څه د پاسه که ووایم 2.5 کاله پس د افغانستان د ملي لوبډلې په لباس کې او همداشان دا ځل د افغان ابدالیانو په لوبډله کې لوبېږي او مسلسل د افغانستان په داخلي کرکټ کې که هغه شپږیزه به که لیسټی وي او که نیشنل T20 وي، یعنې د افغانستان هر وړوکی او غټ ستر او وړوکی ایونټ غټ فارمټ وړوکی فارمټ دی کې ټولو کې ولوبېد. د هرې ایونټ برخوالو د افغانستان داخلي کرکټ د لوبېدنې هغه برکت و چې د ده هغه پخوا مې بیرته ځای ته راوسته او دی یو ځل بیا د مسؤلینو د سلیکشن کمیټې د غړو په نظر کې راغی او بالاخره د خپلې بهترینې لوبېدنې سره چې په وروستۍ شپږیزه کې لیسټی کې چې تاسو ولیده چې سیریز یې هم جوړې کړي، 100 فکر کوم 950 منډې جوړې کړې، 250 بهترینه پاڼۍ وه د ده چې د لوبېدنه ترسره کړله په لیسټی سیالیو کې. نیشنل T20 کې هم بهترین لوبېدنې ترسره کړله. ورسره په څنګ کې بیا په وروستۍ شپږیزه کې څو نیمه سري 3 نیمه سریزې البته ترسره کړلې چې بهترین لوبېدنه وه. بل یو بهترین انتخاب د افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې له اړخه هغه د فرمان الله صافي شتون دی چې د مسلسل توګه د افغانستان د داخلي کرکټ کې ډېر بهترین لوبېدنې ترسره کوي او ډېر ښه په نظر راتلو. هماغه وجه ده چې اوس د سلیکشن کمیټې لخوا د درویش رسولي په لوبډل مشرۍ باندې دی هم په سکواډ کې اچول شوی دی. کریم جنت یو بل الراونډر بیټینګ الراونډر په برخه کې وګورو. کریم جنت هم یو بهترین نوم دی چې د همیش د افغانستان لپاره د افغانستان په داخلي ایونټونو کې سیالیو کې په هر فارمټ کې ډېر ښه لوبېدنه ترسره کړې ده او د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره په سیالیو کې هم ډېر ښه په نظر راغلی دی او تمې شته چې کریم جنت یو ځل بیا د پخوا په څېر باندې همغسې په نظر راشي او ښه لوبېدنه ترسره کړي. ورسره په څنګ کې بل پوست بالینګ الراونډر ته که راشو د عصمت علم یو بهترینه څېره چې د ډېر وخت وروسته چې کوم د افغانستان د ټیسټ کرکټ لپاره د انتخاب شوی و، له هغه نه وروسته د افغان لوبډلې لپاره په ابدالیانو کې په شلوریز فارمټ کې د انتخابېږي او لوبېدنه په ترسره کوي. د افغانستان د شلم البته د اسیا د شلم پړاو د ایشینز ګیم سیالیو په لړ کې د کرکټ برخه کې د افغان لوبډلې برخه ګرځي. ننګیال خروټه چې د افغانستان د ملي لوبډلې بهترینه څېره سلو چپلاسې توپ اچوونکی او ورسره په څنګ کې بیا د بیټینګ الراونډر هم دی. دی هم انتخاب شوی دی او یو ښه اپشن دی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره. په بریا کې به انشاءالله امیدوار یو چې ښه رول ولوبوي.
عرب ګل مومند د افغانستان د 19 کلنو د ملي لوبډلې لیګ بریک توپ اچوونکی چې دی په ډېرې لیګونو کې هم لوبېدلی دی او په ځوان څېره باندې په کم عمر کې د آی پی ایل په څېر یو لیګ کې د نیټ توپ اچوونکي په توګه همداشان په آی ایل ټي یعنې انټرنیشنل کرکټ لیګ چې دوبۍ په کوربتوب ترسره کېږي د دوبۍ هېواد دی دغه فرنچایز لیګ دی هلته هم لوبېدلی دی ورسره په څنګ کې په ساوت افریقا لیګ کې د راشد خان زیناستی پاتې شو خو د دغه لوبېدنه په وروستیو شپږیزه سیالۍ کې دومره زیاته په زړه پورې نه وه که د پرتله کړو د خلیل ګروپس سره نو زما په اند سره چې خلیل ښه لوبېدلی و خو ولې دی هم بد انتخاب نه دی بهترینه څېره ده او تمې شته چې د افغانستان د ابدالیانو لپاره په دغه لوبډله کې بهترینه لوبېدنه ترسره کړي په اوس بالینګ کې بیا د فریدون دوزی چپلاسې توپ اچوونکی چې یو ښه انتخاب دی د په نیو بال سربیره په زوړ بال هم بهترینه توپ اچونه ترسره کوي تاسې به په شپږیزه سیالیو کې د ده لوبېدنې لیدلې وي چې څومره بهترینه توپ اچونه به یې ترسره کوله او د هر بیټر هغه نیمګړتیا چې د ده منګورو یا هغه البته دی ته په نظر راځي یا د هر بیټر کوم ویک زون او پوینټ چې دی هغه ډېر ښه په اسانۍ سره دی معلومولی شي او هغه ځای کې توپ اچونه ورته ترسره کولی شي امیدوار یم چې د ده په شتون باندې د افغانستان د کرکټ برخه خصوصا په ایشینز ګیم کې لا هم پیاوړې شي د دې تر څنګ عبدالله احمدزی چې یو بهترینه څېره د افغانستان د ملي لوبډلې چټک تیز توپ اچوونکی دی هم په دغه لوبډله کې د درویش رسولي په لوبډل مشرۍ باندې د خپلو ملګرو سره برخوال دی او لوبېدنه به ترسره کوي که اوورال لوبغاړو ته ګورو د حسن عیساخیل محمد اکرم عمران میر خالد تڼیوال فیصل شینوزاده همداشان نجیب زدران عصمت علم ډېری لوبغاړي د دې څخه چې کوم انتخاب شوي دي د هغه ایشینز ګیم ته دا د وروستۍ شپږیزې ټاپ پرفارمران دی او په وروستۍ شپږیزه کې تر ټولو بهترینه لوبېدنه ترسره کړې وه نو د دغه سکواډ اعلان په د افغانستان د کرکټ بورډ د غورابي کمیټې لخوا چې کوم لوبډله انتخاب شوې ده په ټولنیزو رسنیو کې د دوی تود هرکلی هم شوی دی او په دې هیله باندې یم چې دغه لوبډله په راتلونکي سیالیو کې هم ډېره ښه ولوبېږي او په زړه پورې لوبېدنه ترسره کړي